د هغو کسانو پر وړاندې تفتیش یا پلټنه پیل کیږي کوم چې اماراتو کې غیر قانوني پاتې شي. دا خبره زه نه بلکې په حالیش ټایم کې د دوبۍ جوازاتو یو لوړپوړي چارواکي له قوله خپاره شوي. که په تاسو کې اوس هم داسې کسان چې په اماراتو کې خپل ځانونه نه دي قانوني کړي، هغه د ویزو غرامو معاف کېدلو پروګرام چې اماراتو حکومت 9 میاشتې اول تاریخ څخه پیل کړی و تر 12 میاشتې اخراني تاریخ پورې دوام لري. نو اوس هم کم سے کم 10 ورځې وخت در سره دی چې په دغه 10 ورځو کې خپل ځانونه قانوني کړئ. که چیرې تاسو خپل ځانونه قانوني نه کړل نو وختي خو ما درته وویل چې خلیج ټایم کې د دوبۍ جوازاتو یو لوړپوړي چارواکي له قوله کوم معلومات چې دوی خپاره کړي دي نو هغې کې واضح ویل شوي دی چې د دې کسانو پر وړاندې موږ تفتیش یا پلټنه پیل کوو. نو که چیرې تاسو په دغه تفتیش کې ونیولی شئ نو ممکن ډېر غټ تاوان سره مخامخ شئ او شاید ډیپورټ هم شئ. نو کوشش وکړئ چې دا کمې 10 ورځې در سره پاتې دي د دې څخه استفاده وکړئ. که د دې پروګرام په اړه اوس هم تاسو معلومات نه لرئ نو دا به ډېره یو تعجب خبره وي ځکه چې ټول پرې خبر دي. خو یو ځل بیا یادونه درته کوم چې په دغه کې هغه څوک ګډون کولی شي چې کم چا پسې د ویزو مخالفه د 9 میاشتې اول تاریخ څخه مخکې، که 9 میاشتې اول تاریخ څخه وروسته کم چا پسې راغلي هغه په دې پروګرام کې ګډون نشي کولی. خو کم چا پسې چې د 9 میاشتې اول تاریخ څخه مخکې غرابې راغلي دي که هغه څومره وي ټولې ورته معاف دي، حتی که تعمیم هم پسې شوی وي هغه هم ورته معاف کېږي. ګورئ دلته یو یادونه درته کومه د خلیج ټایم کې کوم معلومات چې خپاره شوي دي دلته یوازې یادونه د هغو کسانو شوې ده کوم چې اماراتو کې غیر قانوني پاتې شي. مطلب غیر قانوني خو هغه کسان دي چا چې ویزې ختم شي نو د هغو کسانو شوي ده، د نور چا یادونه نه ده شوي. نو کوشش وکړئ خپل ځانونه مو قانوني کړئ. که د دې په اړه یا نور داسې ضروري معلوماتو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.